د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند د روسیې فدراسیون تاتارستان ته له څلور ورځني سفر وروسته بیرته کابل ته راستون شو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په کابل نړیوال هوایي ډګر کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي چې د دې سفر پر مهال یې د تاتارستان او د مولدوایو جمهوریتونو له ولسمشرانو سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو موضوعاتو په تړاو ګټور مجلسونه کړي او سفر یې له لاسته راوړنو ډک و. برادر د روسیې فدراسیون د لومړي وزیر له دوه مرستیالانو سره هم د کابل او مسکو ترمنځ د دوه اړخیزو سوداګریو پر زیاتېدو، افغانستان کې د روسي پانګوالو پر پانګونې په اقتصادي برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو پر رامنځته کولو هر اړخیز بحثونه او خبرې کړي دي. نوموړي ویلي د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت دوه اړخیزې سوداګرۍ او د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتورونو ترمنځ د ګډو همکاریو په برخه کې 15 مهم هوکړه لیکونه هم لاسلیک شوي دي.